طالبان د افغان کډوالو جبري ایستل د ټولو نړیوالو معیارونو په خلاف دي. د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي وایي چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري ډول شړل د ټولو نړیوالو معیارونو په خلاف دي. ښاغلي حنفي د سهشنبې په ورځ اکتوبر 21 لړم 9 د ننګرهار ولایت د تورخم په سرحدي ښارګوټي کې له پاکستان څخه د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدلو د بهیر څخه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته ویلي حکومت به یې وطن ته د ستنېدونکو افغان کډوالو سره د خپل توان مطابق مرستې وکړي. ملا عبدالسلام حنیفي له پاکستان څخه وطن ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدلو لپاره د طالبانو د مشر له خوا د جوړ شوي عالي کمیسیون مشري هم کوي. ښاغلي حنفي وویل اجباري اخراج د ټولو بین المللي نورمونو په خلاف کار دی. اسلامي امارات طالبانو حکومت په د خپل توان مطابق انشاءالله په خپل وطن کې کوښښ وکړي چې د دوی ضرورت او مشکلات حل شي. په پاکستان کې د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت له خوا ټاکلی ضرب الاجل د سهشنبې په ورځ د اکتوبر 21 لړم 9 پای ته ورسید. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بګتي ویلي چې سره د پنجشنبې د ورځې نومبر 2 لړم 11 به په ټول پاکستان کې د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د نیولو بهیر هم پیل شي. هغه ویلي چې قانوني اسناد نه لرونکي کډوال به لومړی ځانګړي مرکزونو ته واستول شي او بیا به له دغو مرکزونو خپلو هیوادونو ته واستول شي. د طالبانو دغه لوړپوړی چارواکي د دغو څرګندونو لږ وروسته د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د ټولو هیوادونو چې افغان کډوال پکې اوسیږي غوښتي چې افغانان مجبور نه کړي چې په زور او بې له اماده ګیو څخه خپل جبرن وشړل شي.